د وصال ګټې متاوان کړی دی د وصال ګټې متاوان کړی دی مولا په نیمه شپه اذان کړی دی چې په ما مړی نو ژوندی څنګه یې چې په ما مړی نو ژوندی څنګه یې عجب تپوس رانه جانان کړی دی السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې مونږ ګرځو شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو او هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو په دغه لړ کې راغلي یو د چارسدې تحصیل سوکړ ته سوکړ کلي کې مو نن ناستی جوړ کړی دی ډېر قدردان ډېر په مونږ ګران ارشد سلیم صاحب ته کوم چې په پښتو ادب باندې مین دی د پښتنو دپاره یې ډېر کار کړی دی دوی سره به نن خبرې اترې هم کوو شعرونه به ترې هم اورو ټولو نه مخکې ارشد سلیم صاحب ته پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شویم السلام علیکم سر وعلیکم السلام او ستاسو هم ډېره زیاته مننه بلکې زه تاسو ته ستړي مه شي ویم هرکلی درته ویم هر کله راشئ او بیا راشئ ډېره مننه تاسو په دومره دلکش انداز کې راغلی او انټري مو کړه او بیا نوم هم دلکش دی ډېره زیاته مننه ارشد سلیم صاحب دې کې خو شک نشته چې پښتون وي بچی به تاسو پیژني ځکه چې تاسو په ډېرو ادارو کې کار کړی دی اکه اف ام دی اکه ټلویزیون دی نو تاسو په خپل خدمت باندې په خلکو باندې مو ځان پیژندلی دی خو پیرزونې مینوالو سره خپله پیژنګلو کوي چې ارشد سلیم څوک دی د کوم ځای سره تعلق ساتي یاره په خپل د تعارف لږ ګران هم شي خو به هر حال تاسو کافي حده پورې وي چې چارسدې تحصیل زموږ د کلي سوکړ چې دی دا د چارسدې تحصیل اخرنی کلي دی نه پس بیا ناقې خرکې کلي شروع کېږي د شب قدر تحصیل سره تعلق ساتي او بل دا علاقه دا سیمه چې کوم نه دوابه ده چې دواړه اړخو ته اوبه دي یعنې یو خواته د سوات دریاب دی دلته ورته خیالي سیند وي او بل خواته ته د کابل دریاب دی او خلک ورته د سردریاب سیند وي نه د دوړ سیندونو ترمنځه زموږ د کلي دی او دا سیمه ده زما والد محترم سلیم راز صاحب هغې کار او زیار هر چاته ښکاره دی او بلکې زه به ده ووایم چې ما باندې کافي حده پورې د هغې اثر دی خو زه د یو ازم یا د یو پسندي یعنی کام پرستی یا کام پسندي شا پسندي ترقی پسندي زما د خیال چې موږ د ژوند او د ادب او د خبرې اترې دا موږ په دې مخصوصو ټاپو کې راولو نو د انسانیت او د تصوف او یا د مذهب یا د هر یو څیز یوه لار ده په هغې یو سړی روان دی نو پکار دی چې څوک هم د چا عقیده د چا ازم د چا نظریه د چا تیوري نه چیړي او خپله چې کوم فکر دی کوم سوچ دی کوم لاره باندې هغه تګ غواړي په هغې باندې هغه تګ کوي نو دغه حالات د زما پس منظر دی مختصر غونډه کې چې په دې کې زه پیدا شوی م دې نه پس که نور تاسو پوښتل غواړئ نو صحیح ماشاءالله ډېر تفصیلي جواب مو راکړو او مینوال به پرې ډېر په اسانه پوه شوي ملګرو ته دې یاده وي چې د ارشد سلیم صاحب والد سلیم راز صاحب پېژندلی شوی نوم دی ارشد سلیم صاحب چې تاسو زموږ ډېر مینوال به داسې چې دوی به دا نثر نه پېژني په نثر باندې تفصیلي رڼا واچو چې نثر څه شي ته وایي ظاهره ده لکه د انسان چې کوم جذبات دي کوم احساسات دي کوم خیالات دي دغه چې کوم تجربات او مشاهدات دي دا چې کله یو تخلیقي فنکار په یو ډېره نرم او لطیفه پیرایه کې او په ډېر به ده ووایو چې خپل د داخل په زور کوي او که نه د خارج نه ډېر متاثره وي چې یاره زه خو د دنیا کې دا بدلون راوستل غواړم نه یا خو داخل رنګ به پې زیاتي یا د خارج رنګ به پې زیاتي زور به پې زیاتي او دی به دغه خپل لیک چې کوم دی په دغه یو خاص نه خاص څه نه څه رنګ کې وړاندې کول غواړي نو ظاهره دې دپاره په ادب کې دغه دوه لارې دي چې یا خو د موسیقیت او د ترنم نه کار واخیستی شي او په دغه لیکل چې کوم دي نو دا په دغه انداز کې وشي د شعر په ژبه باندې وشي او یا خو دا طریقه کیدی شي چې دا لیکونه بیخي موږ ده ووایو چې په یعنی په ترنم په وزن بهر کې نه لنډه اسان یعنی عام لستونکو یا عام کتونکو دپاره چې کوم څیز په بهر وزن کې نه وي او هغه څیز چې کوم وي هغه په یو څنګه دا مونږ خبرې کوو چې کوم مونږ او تاسو خبرې کوو نو دغه خو عامې خبرې شوې خو چې کله ورسره د انسان هغه کم یو د ادب کم صنف چې هغه تخلیق کوي کم لیکي هغې کې د هر یو فن بیا خپلې تقاضي لکه د شاعر د ادب دوه غټ قسمونه شو نثر او شاعري بیا په شاعرۍ کې نظم غزل او بیا د نظم قسمونه او د غزل خو ظاهره د خپل یو لار ده دغه شان د نثر کې بیا تخلیقي نثر هم شته او تحقیقي نثر هم شته د تحقیقي نثر خپل اسلوب دی بیا په تخلیقي نثر کې چې کوم دی فکشن ځان له یو
لاره ده. په فکشن کې بیا ډراما او ناول او افسانه او دغه شان غیر تخلیقي چې کوم ورته مونږه لکه ویل شو غیر کیسه ادب یا غیر افسانوي د پاغه کې مونږه د سفرنامه او راپورتاج دا پکې شاملول شو. د علاوه لایټ اسه یا انشائیه یا خاکه لیکل نو دام د نثر ځنې اسناب دي. نو ولس چې کوم دی یا خاص تور چې کوم خلک ادب سره تړلي وي ناغي لګ ډېر په دې خبر دي چې ډراما څه ته وي بیا افسانه څه ته وي ناول دغه څه لوازمات دي دا بیا ځان له یو پوره داستان دی. صحیح. تاسو چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دا زموږ مخې ته پراته دي په دې هم مینوالو ته رڼا واچوي نمونه ورته واخله چې کوم کتابونه دي. نو که د کیمرې سترګه دی ورته د نمونه یا د کتابونو دغه خولی شي نو زه خو به دا ووایم چې دا په واضح طور باندې ښکاري چې دا کتاب چې کوم دی زما په لاس کې دا تم بچے نہیں رہے دا بالکل دغه جی هغه لیکونه هغه دغه زما شامل دي چې کوم وخت په وخت باندې د پاکستان په مختلفو مجلو کې په اردو مجلو کې چاپ شوي د ماشومان لپاره کیسې دي او د هغې د نفسیاتي ضرورتونو تر مخه دا لیکل شوي دا په 2014 کې دا کتاب چاپ شوی دی. بیا دا بل کتاب چې کوم زما دی روز و شب اخبار کې دا زما په خپله کتاب کور چرسده پښتونخوا نه موږ په خپله چاپ کړی دی او دې کې څه یادونه دي یعنی یاداشتونه ورته موږ ویلی شو بایوګرافي هم خو زیات پکې د کالمونو انتخاب دی فیچرز دي او چې کوم انټرویوز ما د مختلفو ادیبانو کړي دي هغه په دې کې شامل دي. دغه شان تا ته یاد افسانې زما دې کې تا ته یاد افسانې زما دا یو ناولټ دی ورسره یو څو لنډې کیسې دي نو دا تا ته یاد افسانې زما بنیادي طور زموږ د دې سیمې کیسې د تیر 40 کالو چې کوم داستان دی دغه په یو لحاظ سره دې کې مونږ رنغښتې دی کوشش کړی چې دغه داستان یو د خلاصې مونږ وړاندې کړو. د سپرلی ماښام دا زما بل کتاب دی چې په دې کتاب کې د باچا خان پوهنتون چرسده باندې چې په شلم جنوري باندې 2014 کې چې کوم حمله شوې وه د ترهګرو د هغې په تناظر کې لیکل شوي دي او دې کې دا سوالونه هم راپورته کړي شوي دي چې آیا دا حمله ړومبی یا اخري حمله کیدی شي او که نه داسې نور هم امکان دی دا ړومبی وم نه او اخري هم الله دې وکړي چې اخري خو اخري ځکه د هغې نه پس بیا نور داسې پیښې او د تشدد ډېر زیات واقعیت شو. دا کې د یوه پیښه یوه بیانیه چې کومه بیانیه ډیولپ شوې ده د جنګ بیانیه د تشدد بیانیه د دې پر ضد باندې د امن بیانیه او د عدم تشدد یا د عدم برداشت یوه بیانیه هم مخې ته راوصل پکار دي. دغه لیک چې کوم دا کتاب دا بیا شام بهاره په نوم باندې په اردو کې ترجمه شو. لږ هغه خبرې چې هغې په دې کې ډېر وضاحت نه شوی ډېر خلکو اعتراضات وکړل په لفظونو باندې اعتراض وشو نو بیا مونږ هغې لږ وضاحت هم کړی دی دا د هغې بیا اردو ورژن دی. او دغه شان ژوند د اوړي سره غرمه ده دا لکه د دې بنیادي مفکوره دا ده چې خلک وایي چې یاره دی کې خو د عدم تشدد مفکوره ده فلانې ټولې نیمګړي دي نو د دې بنیادي مفکوره دا ده چې باچا دی او که ملنګ دی که خان دی او که غریب دی که ستاسو په شان انکر دی او که زما په شان یو دې خواته دې اړخ ته ناست یو بل کس دی چې هغه دغه جوابونه ورکوي او یا زموږ د کیمرې ته مخامخ چې کوم ملګري ولاړ دی که دا دی یعنی که هر څوک دی او په هر ځای کې هغه ژوند کوي که میا دی او که ملا دی او که چڼې دی خو وروره د هر سړي دپاره په څه نه څه حواله ژوند د اوړي سره غرمه ده خوشحالي پکې نشته هر سړی خوشحاله دی لکه خوشحاله نه دی او که یو سړی خوشحاله دی هم نو د هغه په صحیح معنو کې د هغه احساس له اذیت ظلم حلم حقت لیږم د هغه احساس بیا وجنې چې کله د معاشره کې ګیر چاپېره ګوري او د درد ته ظلم ته جبر ته بیماری ته غربت ته افلاس ته او د خبرو ته چې خلک د جهل په لار روان دي د علم لارې پرېښې ده د ټولو خبرو د ګورو نه خفه او غمګین شي او هغه جونیل یې یوه خبره کړې ده چې په دې دنیا کې د خوشحاله اوسېدو دپاره یا خو ډېر زیات همت پکار دی او که یو سړی وایي چې زه خوشحاله یم دا همت پکې نشته بلکې دا به بیا بې حسۍ چې دی خوشحاله نه په دنیا کې د خوشحاله اوسېدو دپاره د بې حسۍ ډېر زیات ضرورت دی او بلکې زه خو به دا ووایم چې لږه شان بې غیرتي که ورسره ومي نو بیا ورته ژوند نور هم زیات اسان شي خلکو ته. نو د دې ناول چې کومه بنیادي مفکوره چې کوم وه هغه همدغه وه چې ژوند د هر انسان دپاره د اوړي یوه سره غرمه ده او اوس هم د حدیث پاک مطابق هم داسې ده چې د دنیا د مؤمن دپاره قیدخانه ده یعنې چې کوم سړی د نیغې لارې سړی وي د ایمان خاوند دي د یقین خاوند دي نو دی چې خپل ګیر چاپېر ګوري او دغه سلسله رواني ظاهره دنیا خو د جنت یوه نمونه نه ده او نه خلک وایي چې ژوند د مینې ټپه ده او ژوند دا دی نو چې دی هر څه د ګوري نو واقعي ژوند به ته
یو ټک کڼه غر مخکاري. صحیح ماشاءالله ډېر تفصیل سره تاسو د دې جواب هم راکړو. دا راته ووایئ تاسو سره دومره معلومات دي دومره پوهه لرئ د دومره پوهې باوجود هم تاسو د سوشل میډیا نه یا د الکترونیک میډیا نه ځان لرې کړی د وجه څه ده؟ تر څو چې ما دا کتلی دي او په خپل سوشل میډیا سره زه پاتې شوی یم نو ما ته په دې کې هغه خلک رانغلي دي د خلکو یو اکثریت دی چې هغه ټول یعنی ته سوال راپورته کې خلک ته وجني ته یو مسله راوچته یعنی که زه خبره کوم چې زما پښتو ته هغه حق نه دی اصل چې کوم د یو ژوندۍ ژبې او د ګړندۍ ژبې او د زړې ژبې او د یو تاریخي ژبې حق دی. نظر به ته وي دا خو ته د ان پی خبره کې یا د محمود خان خبره ده یا د افتاب احمد خان شیرپو خبره ده. نظم دا خو سیاسي ګوندونه دي دغه د خبرې به یو دغه بس مقاصد یو مقاصد نه یو دغه د منشوري سمي ابي خو زه به تور د یو د دې ټولنې د اوسیدونکو د یو پښتون وګړي په حیث دا زما یو غوښتنه ده چې زما ژبه چې کوم دی هغه د دفتر د تعلیم او د سرکار د عدالت ژبه دی وي او په هغې کې ما دپاره هر قسمه اسانۍ دي ظاهره ده او دې ژبې سره زه تړلې او ګنډلې یم او دې په شا باندې پوره یو لوی څیز پروت دی لکه چې د ما څوک د خپلې ژبې نه محرومۍ نه دی مطلب دا چې پوره زمانه په زرګونو کاله چې کوم تاریخ دی کوم زما زور تهذیب دی هغه باندې روان دی نو دا قسمه خبرې کې نه خلک به وایي چې دا ستا پاکستانیت باندې شک دی که چې ته دا وایې چېرې زموږ ملک ته پکار چې دې حوالو باندې هغې انویسټمنټ وکړي دې ملک سره د تعلق وکړي دې سره د وایي به ته د فلاني ایجنټي کې که چې ته وایې چې دا فلانۍ ښځه هم ښه ښځه ده بل هم ډېره ښځه ده لکه زه مثال ورکړم چې عافیه صدیقي هم یوه ښه ښځه ده د ډېرو خلکو ورسره جذبات تړلي دي. ملاله یوسفزۍ هم یوه ښه جنۍ ده ماشومه ده اوس لویه شوه د هغې په نوم باندې ډېر بېکاره شو نو د هر یو سړي خپل ذاتي خوښه او ناخوښه دې پرېږدي په ځای. زه اکثر یو دور یاد کوم چې په کتابونو کې مونږ کتلي چې مولانا مودودي صاحب مولانا مفتی محمود صاحب ولی خان نوابزاده نصر الله خان دا په یو میز ناستو چې هم یو بل نه ویشتل چا په یو بل کې چاړه ورخه نه کړه. نن د عدم برداشت دا اور دا تو تپ دا دومره غوبل دا دومره پته نه لګي چې مرداره غوښه ډېره خوري د نورو حلالو څاروو غوښه په حرامه طریقه اخلي خوري په دې جنس کې د انسانانو کم د څیز راغی او زه اکثر دا خبره کوم چې چارسدې په سیمه یا د پېښور په واده کې یا په مردان کې لکه د مردان د مشالله پیښه وشوه په دې ټولو سیمو کې د ګجو خان غیرت دی دا څومره د لویو اتلانو ځایونه دي په دې ځایونو کې تر اوسه پورې د باچا خان بابا په ټول عمر سر کاڼې کړی دی په دې خلکو عدم برداشت او عدم تشدد په دې خلکو کې رانغی. نو زه اکثر وایم چې خودي خدمتګار تحریک به یو ناکامه تحریک وبولو ځکه هغې ته ووایو د هغې وجه دا ده چې تر اوسه لکه دومره د تحریک وچلېده هغه د هغې په شا چې کومه پارټي بیا را روانه د هغې مو چې موږ د هغې تسلسل یو د هغې باوجود چې عدم تشدد نه وي او تشدد په هر ځای کې چغې سورې وي او حق او انصاف چاته نه ملاویږي نو دغه کې بیا مونږ لکه په ډېرو سوالونو باندې مجبوریږو. دغه وجه ده چې زه په سوشل میډیا لکه که دغه قسمه خیالاتو ته اظهار کوي یعنې ته خلکو ته وایي چې مکالمه کوو مباحثه کوو مذاکره کوو خبرونه نه خبرې ته کینو خبرونه مه ګورئ خبرونه کې خو به د چا څه مفادات یو میډیا یو چینل به خپل مفادات خبرو ته کینئ خپلو کې راځئ چې خبرې وکړو نو دغه څیز نه د دې وجه نه سوشل میډیا نه ما د ډېر ملګري دا وایي چې یاره یوسف جان عثمان زیم راځي فرض که دلکش هم را روان دی نور ډېر خلک هم را روان دي او خلک وایي زما په لاهور کې زموږ ډېر ملګري دي هغې چینل وي سبسکرایب کړي او په دغه رالیږي که نه نو دا ټولې څیز روان دي زه یم چې یاره څه به وشي دا انسانان دا خلک دا خوار و زار ولس چې چا دپاره مونږ اواز لګو زه د یقین سره دا خبره کوم چې کوم سړي د تا اواز لګولی ړومبې کاڼې به تا باندې مغه رولي د بوی چې یاره دغه جهالت دومره زیات سیوا دی نو بلا شی مسایل دي بلا شی خبرې دي او د جهالت زور ډیر زیات دی شور چې کوم دی هغه ډیر زیات لري نو چې کوم ځای کې په هغه خلک وایي که نه اردو والا په نقارخانه کې د توتي څوک اوري دا خو یو نقارخانه ده نو په دې کې زه چې غږېږم او زه چې خبرې کوم نو زه د تاسو مایوسي هم ویلی شي د مایوسۍ په یو داسې سټیج باندې مونږ ولاړ یو چې وایو چې یاره د ډېرو د ماشوموالي نه لیکل کوو د ماشوموالي نه د انقلابیانو د عدم تشدد د پارچارکانو خیالات مونږ وړاندې کوو او د ټول عمر د بدلون او د خلکو د خوارې ورځ د بدلولو خبره مونږ وکړه آیا د خلکو مونږ په سر سترګو کینولو که نه او دغه د کفر فتوې د غدارۍ الزامونه او د نورې بلا بتر کیسې پکې رالین دغه وجه ده چې زه خو اکثر د ادب نه مایوسه شم زه یم چې څه به وشي خو بیا یم زه دا زما له بل کار نه راځي زه به یا لوست کوم یا به لیک کوم او بل د میډیا په حواله کې داسې خبرې چې کوم چینل سره موږ پاتې شو د هغې بیا خپلې پالیسۍ ترجیحات دي په هغې باندې که تاسو تپوس کوئ نه جدا
مطلب ستاسو د خبرو نه دا دی چې یاره ماله خو میک راکړلی شوی دی خو ژبه رانغستلی شوې ده ستاسو خبرو مطلب دا دی او دا ډېر د افسوس خبره ده چې د ارشد سلیم صاحب په شان خلک مونږ لرو او هغې باوجود د دې کې چې کوم ټیلنټ دی کومه پوهه ده ورسره هغه مونږ نه ضایع کېږي نو زه به دې ته افسوس ویم ارشد سلیم صاحب رابه شو یو سوال به درنه زه دا وکړم چې ستاسو والد صاحب سلیم راز هم ډېره پیژنګلو لري او ارشد سلیم صاحب هم ډېره پیژنګلو لري سلیم راز د ارشد سلیم په وجه خلک پیژني که ارشد سلیم خلک د سلیم راز په وجه پیژني یاره زه خو دا خبره ډېره زیات اکثر کوم او زما ملګري ما ډېر هم چیړي چې څوک دا کله زما تعارف کوي نو زه ورته یم چې اوږده باندې خیر دی راتاویږه په اوږده راتاویږه که په لنډو کې وی چې دا دی ارشد سلیم د سلیم راز صاحب برخوردار د هغوی فرزند د هغوی زوی نو ډېره غټه حواله ده دې نه پس ورپسې پوره د 420 صفحو کتاب ختم کا او ته وجه ارشد سلیم دا کړي خبره ختمه شوه دا شخصیت لکه د ګورونه ده د هغې لاندې د بوټي حیثیت نشته زه اکثر د ملګري خو چیر دپاره هم کوي خو زما په خیال د هر انسان خپل یو پیژنګلوي نه ظاهره ده زما ړومبې او معتبر او بنیادي تعارف او حواله زما د ټولو وروڼو زموږ د ټول قام قبیلې د خاندان پیژنګلو چې کوم دنه هغه بېشکه چې راز صاحب د سلیم راز نوم خلک اخلي د ادب صحافت او سیاست په هره حواله باندې د هغې ذکر راځي قامي تحریکونو کې د هغې ډېر لوی لاس دی د غریبو د مزدورکارو خواريګخو دپاره هغې غږ پورته کړی د خوار ځپلي ولس دپاره نو ظاهره د هغې د نوم د هغې ډېرې خبرې چې کوم دي هغه زما باندې هغې چاپ دی زه دغه خبرو نه باوجود د کوشش نه زه دا وایم چې یاره سپور او توره به هم زه نه یادوم زه به دا نه یم چې خوار او غریب او مزدور او کسان دا خبر هم زه نه کوم خو دا هغه چاپ را روان دی چې راز صاحب باچا خان سره ولی خان سره بزنجو سره د خلکو سره ناسته پاسته کړې د اجمل خټک کلندر مومن دغه خبرې د اشتراکیت خبرې د قام پرستۍ خبرې دا به راځي پکې بل د ادب په حواله هم زمانه د خیال کې چې زه بل چا زویم نه یاره زه به د کتابونو سره او د لیک سره دومره نږدې پاتې شوی ما به د دومره تیزۍ سره لیکل کړي ویني د 12-13 کال عمر کې د چا لیک چاپ کېدل نه ده زما په خیال چې د ادبي یا علمي ماحول نه بیا لږ اسانه او که داسې صورت کې بیا لږ ګرانه شي لږ وخت لي نو یو خو دا خبره ده او دا هم ده چې راز صاحب زه خبره کولې چې په دیر کې موږ یو ځای کې ناستو ډېر زیات هلکان ویرانته وراتو شوي تصویرونه او سیلفیانې ډېر زیات خوشحاله وو نو بیا چې کله تلل نو بیا هغې کې چې کوم هغه مشر و د هغې هغې ودې چې هم پېژنده که نه هغې ټولې وی چې یو جي دا د ارشد سلیم پلار وي نو هغې وی چې په ژوند کې په لومبي ځل لکه ما مخکې به خلکو وی چې ښه لکه تاسو لکه هغه یو دغه و که نه نو زه د زوی په وجه باندې خوشحاله هم شوم او دا هم راته پته ولګېد چې یاره ولس چې کوم دی یا عام هلکان چې کوم دي یا ځوانان دي نه اف ام چینل یې دومره اوري چې د اف ام یو عام براډکاسټر یا آر جے هغه پیژني او سلیم راز د عالمي پښتو کانفرنس چیرمن او د انجمن ترقی پسند مصنفین د ټول پاکستان په کچ سیکرټري جنرال ورته ناست دی خو دغه نه د صحافي په تور پیژني او نه د ملکی تنظیم د مشر په حیث پیژني او نه د عالمي پښتو کانفرنس د چیرمن په تور پیژني نو دا هم د دې معاشرې یو علمي ده چې مونږ د خپل ژبې نه د خپل ادبي کارنامو نه او د مشرانو د کار او زیار نه مونږ نه یو خبر نو دا خبره ستاسو دغه ده چې دا زما دپاره فخر په هره حواله بیا دی چېرې زه د سلیم راز زوی یم که د هغې نظریاتو سره زه اتفاق لرم او که نه لرم مننه ارشد سلیم صاحب زمونږ آیا سپزل دا اوځای ګرځي ستاسو په شان شخصیاتو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوي هغه بیا د پیرزوینې مینهوالو ته ښایي دغې قدم ته یا دغه زیار ته په کوم نظر ګوري دا خو په دې موجوده چې کوم د میډیا بلکې دا به ووایو چې مخکې به دې ته مونږ وې ذرایع ابلاغ او دا به ومویو چې د میډیا ادارې زه به وایم چې دغه شان سټپ چې تاسو دومره په خپل حیثیت په خپل وسایلو او د خپلې خوښې په موضوعاتو پسې ګرځئ خپل خلک کم شخصیت هم خوښ دی او بغیر د دې نه چېرته د کس پارټي کومه یوه ده د کور کلي کم یو دی د وطن او د ژبه کومه ده دا د کمې مذهبي پارټۍ سره دی سیاسي سره دی غیر سیاسي سړی دی پښتون دی نان پښتون دی بیا هم تاسو هغه کس پسې ګرځئ ښه خراب پکې نه لټوئ تاسو وایئ چې یار د هر چا اواز مونږ ورسوو نو دا ځکه خبره شوه چې په سرکاري د سټیټ میډیا کې او د دې سرمایه‌دارو چې کومه میډیا ده او په هغې کې همیشه هغوی لګوي د خپلو مفاداتو تر مخه یې پروګرامینګ کوي په دې کې دا یو ډېر غټ قدم دی ډېر لوی سټپ دی دا تاسو پورته کړی دی او
زه خو دا غواړم چې یاره په هر چا کې دومره زیات شعور راشي چې قدم په قدم باندې دغه شان د یوټیوب په ذریعه مختلف چینلز وي نور ویب چینلز راځي او دغه شان قدمونه پورته کوي او د خلکو خیالات هم رسوي. دین علاوه یو لحاظ سره ډېر په دې باندې چې څومره حده پورې کړي زموږ ذهن داسې راغلی چې موږ داسې ریسرچ هم ورکولی شي په دې باندې تاسو دغه وکړئ چې یاره دې سره د عام ولس په ژوند کې څومره بدلون راغی او عام ولس ته څومره شعور حاصل شو ځکه چې دغه ادارې دي دغه شعور نه ورکوي. صحیح. اخر کې خپل پیغام ورکړئ مینوالو ته بیا ورنه اجازت غواړو. پیغام همیشه زما بس یو وي او د ټول جهان هم خدای د عشق په وجه پیدا کړی دی. که چېرته الله د دواړو جهانو سرکار او سردار محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره عشق او محبت نو کړی نو جهان به نه پیدا کېده. نو کل جهان د محمد پر وی پیدا شو. محمد د تمام جهان آبا صلی الله علیه و آله وسلم. نو په دې بنیاد باندې زدا وایم چې د دنیا وجود د مینې نه دی. نو پکار ده چې د فیس په ژبه مونږ هم د وایو چې میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. د پښتو یو شاعر هم کم پیر ګوهر صاحب دی شاعر ایمن هغې هم دا یو ارمان کړی چې غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي. ستاسو هم مننه کوم د وخت راکولو هم ډېره مننه کوم. ډېره مننه. جی ګرانو کتونکو دا و ورشد سلیم صاحب چونکې زموږ پروګرام د شاعرۍ وي خو د سره دومره معلومات او دومره پوهه ده چې موږ مجبور شو چې د دوی هغه کم ټکي دي کم سوچ دی کم زیار دی هغه راولو تاسو ته په دې سکرین باندې وښیو. یقینا امید کوم چې تاسو موږ په کم مقصد کې راغلي یو هغه مقصد کې کامیاب شوي. انشاءالله بلې مرکې کې به یو بل ملګري سره بیا ملاقات کېږي. تر هغې دمه چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ.